بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه دوستانو، نن در سره د کتاب د درس نه یو بل درس شریکوم. نو امید ده دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. یو او دویمه خبره ده چې دوستانو دغلته چې دغه نمونه کوم وینئ دغه نه په دری کې دي، نه په فارسی کې دي او نه په پښتو کې دي. ښه مثلا دغه اول، دوم، سوم، چهارم، نوزدهم، بیستم دغه شیونه چې دي په دری یا په فارسی کې دي، ولې دا جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای دا شیونه چې دي دا په نه په دری کې دي او نه په فارسی کې دي او نه په پښتو کې دي. خو دوستان لکه څنګه چې بدبختانه به درته وایم د زمونږ او ستاسې پښتانه هم په همدغه نومونو باندې عادت شوي، په همدغه نومونو باندې د میاشتو نومونه پېژني. نو په دغه حساب باندې به زه د دغه درس توضیح درته وکړم. بیا چې دغه خلاص شو بیا د دې نه بعد به زه تاسو ته دغه نومونه تاسو ته په پښتو، دری او فارسی کې به درته کېږم. نو امید دی چې دوستانو تاسو زما په خبره پوه شوي. اوس به شروع وکړو. ښه، دلته وایي چې heute ist der 1. Januar. heute یعنې نن، ist یعنې دا، der 1. Januar یعنې اول د جنورۍ. ښه، نو دوستان لکه څنګه چې پوهېږئ چې په تېر درس کې موږ او تاسې د 1 نه تر 10,000 پورې حساب زده کړو. دغسې موږ او تاسې په پښتو کې هم په حساب باندې پوهېږو. خو چې کله حساب کوو بیا 1 2 3 وایو. ولې د میاشتو یا د یو شي ته چې نوم ورکوو اول، دویم، نو بیا هغې کې 1 2 3 نه وایو. مثلا اول 1 د جنوري، 2 د جنوري، 3 د جنوري، داسې بیا نه وایو. نو بیا داسې وایو اول د جنوري، دویم د جنوري، دریم د جنوري، داسې بیا وایو. ښه، نو د دغه درس مقصد هم دغه شی ده چې مثال اول، دویم، دریم څنګه ویلی شو. سیده امید ده دوستانو پوه شوي یئ. نو دا خو ویل چې heute ist der 1. Januar یعنې نن د اول د جنورۍ. heute ist der 2. Februar یعنې نن د دویم د فبرورۍ. heute ist der 3. März یعنې نن د دریم د مارچ. heute ist der 4. April یعنې نن د څلورم د اپریل. heute ist der 19. Mai یعنې نن د 19 د مئی. heute ist der 20. Juni نن د 20 د جون. heute ist der 21. Juli یعنې نن د 21 د جولای. heute ist der 30. August یعنې نن د 10 د اگست. heute ist der 31. Oktober یعنې نن د 11 د اکتوبر د میاشتې. صحیح ده. خو دوستانو زه به خبره بله درته وکړم چې دغه ته وګورئ دلته اکتوبر ده، ولې دلته سپتمبر. دوستانو دغه غلطي ما لرې کولی شوه، خو دا ما په دې لرې نه کړه چې دا بعضې دوستانو لکه خپله پوهېږي چې په دې یوټیوب کې یا مثلا په همدغه انټرنټ کې نیوکې کوي چې داسې ده وسې ده. ګورئ دوستانو خپله قضاوت وکړئ چې یو سړی چې کتاب لیکي، کتاب والا چې یو غلطي کړی شي، خو زه خو هم یو انسان یم. د هغوی د خو په څونه سوچ باندې دا کتاب لیکي. نو زه چې په دغه ساعت کې خبرې کوم نو معلومه خبر ده چې یو خبره به راسکه ویرېږي یا به راسکه غلطېږي. نو امید ده دوستانو چې تاسو زما په مقصد پوه شوي. زما غلط مقصد نه ده، خو په دغه خاطر چې دا بعضې دوستان نیوکې کوي چې هغو ته دا حساب معلوم شي. صحیح ده که نه؟ نور هم خوښه، زه خو په هغه قصه کې نه یم چې څوک په ما نیوکې کوي، څوک یې نه کوي. خو بهرحال دغه یو سبق و چې درته مې در مخکې کړ، نور هم خوښه خپله. ښه، دلته اوس ښکته راکوزېږو. په دې ځای کې چې وایي ich habe am، مثلا دغه ځای کې تاریخ راځي. اوس به دغه ځای نه یو تاریخ راواخلو. 1. Jänner Geburtstag یعنې څه؟ ich یعنې زه، habe یعنې لرم، am 1. Jänner Geburtstag یعنې په اول د هغه کې د جنورۍ کې تاریخ د تولد، یعنې مثال د زما د پیدایش ورځ ده. صحیح ده که نه؟ داسې. نو دوستانو اوس دغه او دغه کې څه فرق ده؟ ګورئ دوستانو دغلته چې مثال فکر وکړئ 1. 2. مثلا ت او ای باندې ختمیږي. نه دا ت ای ټول دغسې دي. دا وګورئ دا یعنې ت باندې، ولې دا دغلته تن باندې ختمیږي. مثلا چې کله وایي چې اول تاریخ د دویم تاریخ دریم تاریخ نه مثلا 1. 2. مثلا داسې به وایي. چې بیا کله وایي چې زه زما د پیدایش ورځ ده یا مثلا
وای چې په دغه ورځ باندې زه ترمیم لرم نو بیا وای چې ich habe am 1. Januar Geburtstag یا مثلا ich habe am 2. Januar Geburtstag مثلا دا ورځ خطه پورته کولای شي خو او بیا دغه سي او دا ترمیم چې دا مثلا mein Termin ist am 2. Februar mein Termin ist am 4. April یعنی mein یعنی زما ترمین یعنی دغه د ملاقات وخت کنه یعنی د ملاقات است یعنی دا ام یعنی په 3 یا 2 فبراير یا مثلا 3 مارس یا مثلا داسې صحیح ده کنه امید ده دوستانو پوه شئ ښه نو توضیح هم دغه نو اوس دغه صرف درته وایم چې مثال دغه بیا به درته وایم ersten یعنی اول zweiten یعنی دویم dritten یعنی دریم vierten یعنی څلورم fünften یعنی پنځم 20 یعنی شلم 30 یعنی هغه دیرشم نو دوستانو دغه څه په دغه ترتیب باندې تاسو یې لشي چې کړو چې زما د تاریخ د تولد ده یا په دغه ورځ باندې زما ترمیم ده نو دوستانو تاسو دغه څه یې لشي تن په اخره کې په تن باندې ختموي او که چیرې مثال وای چې نن دغه تاریخ ده نو بیا هغه مثلا 2 3 25 مثلا داسې به وای امید ده دوستانو په دې پوه شئ اوس بخښه را کو شو دا وګورئ دوستانو چې دغه لیکلي دي چې مثلا دی مناته یعنی دا دی خو چې د ارتیکل دا د میاشت خو ډیری دي جمع ده نو په دغه حساب باندې دی ارتیکل یې اخسته مناته یعنی میاشت یعنی میاشت خلاصه ښه او د میاشت د هر میاشت لپاره ارتیکل در ده ګوره ښه در یانوا یا ینا در فبراير در مارس در اپریل در مای در یونی der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. صحیح ده؟ نو دوستانو دغه نمونه چې په دغه الماني ژبه کې مې درته ویلې خو دغه انګریزي مې درته پرېښوده اوس به د دې لپاره درته عکس راولم دا وګورئ دوستانو لکه څنګه چې اوله میاشت د ینوا یا د ینا نه شروع کېږي لکه دغلته تاسو یې دوستانو نو په دغه حساب باندې تاسو دلته وګورئ صرف ارتیکل ورسره نشته نو در ینوا یا ینا چې دا یعنی اوله میاشت د زموږ اساسي په ژبو کې به دغه سره راځي اول دغه دری ده دغه پښتو ده دغه فارسی ده ښه دلوا سلواغا بهمن صحیح ده نو ینوا ته یا ینا ته موږ تاسو وایو چې دلوا یا سلواغا یا بهمن صحیح ده نور دوستان په دغه باندې پوه شئ هغه کې درته وایم چې دری پښتو یا پښتو یا فارسی مثلا دغه باندې پوه شئ دری پښتو فارسی صحیح ده der Februar Hud Kab es fand der März Hamel Vrei Farwardin ja der April Sauer Vrei Arde Behesht در مای جوزا غبرگل خرداد در یونی سرطان چنگاخ تیر در یولی اسد زمره مرداد در اوگوست سنبلا وگه شهریور در سپتامبر میزان طلا مهر در اکتبر عقرب لړم آبان در نوامبر قوس لنده آذر دا لنده یا لنده دواړه کولای شي جوړ دی خو مثلا دلته یو سره لنده نه ورته کنه لنده ورته وایي یا در دسمبر نه دسمبر چې په انګریزي کې راځي ښه نو جدي مرحومه
دی. ښه دوستانو دغه د میاشتو نومونه چې ختم شو دا وګورئ که زه بیا کلیک وکړم نو د شروع نه بیا راځي. صحیح ده. نو امید ده دوستانو چې تاسې په پښتو دري فارسي کې هم د میاشتو نومونه زده کړي که څه دري ده او که څه فارسي ده هر دقل د زمونږ ستاسې خپلې میاشت چې خو دي که نه انګریزۍ ته څه ضرورت ده. نو امید ده دوستانو چې تاسې د دې درس نه ښه فایده واخلئ یا یعنې د نه فایده اخیستي د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.